دا چې روغ او جوړ به یاست. مینوالو یو ځل بیا د ناڅاپي ناستې سره او د ناڅاپي بنډار سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. خوشحاله یو چې تاسې هم رک روغ به یاست او له صحت جامو به مو په تن وي. چون رسمي خبره نه ده او نه رسمي غونډه ده، بلنه ناسته ده، بس ناڅاپي ناسته ده. او دا ځل د خپل ملګري او نږدې همکار نسیم شاه عادل سره، شاعر هم دی، لیکوال هم دی، او زموږ د راډیوي د برخې ډېر تکړه پروډوسر او پرزنټر ډایرکټر دی. نو دلته د ده سره یو لنډ بنډار کوو. له تاسو مه هیله ده چې راسره واورئ. یو داسې ځای ته راغلي یو چې دا ولایت او دا سیمه به د ډېرو هېوادوالو یو ارمان وي چې ورته راشي. هغه خبرې چې خلک یې ورته کوي هغه په حقیقت بدلیږي. نو وردګ ولایت اړوند جلریز ولسوالۍ د سنلاخ سیمه ده. ډېره ښایسته شنه منطقه ده. تاسې وګورئ دغه ګرد چاپېر دا شنه شنه بوټي وګورئ، دا شنه شنه منظرې وګورئ او ډېرې خوندورې ساحې، غرونه لري، اوبه لري. نو دغلته زه د خپل ملګري سره د همدغه سنلاخ سیمې په اړه باندې خبرې کوم په دې هیله چې تاسې هم منتیا وکئ. عادل صاحب، په پیل کې درته ښه راغلاست وایم. تاسې دلته پروګرام لاره د مڼې ګل مشاعره مو ترسره کړله. مینوالو ته یې څه لرئ، څه خاطرې مو د دغه سنلاخ سیمې ولرل؟ مهرباني. مننه عثماني صاحب، اول قدم کې تاسو ته او بیا ټولو اوریدونکو لیدونکو مینوالو ته سلامونه او مینه. تمه ده چې روغ اوسئ. مونږ خو تقریبا دا 3 ورځې مخکې راغلي وو. دلته مو دا ځای انتخاب کړ، لوکیشن هم انتخاب کړ د خپرونې دپاره. د مڼې ګل مشاعرې ته راغلي وو او دلته مو ډېره زبردسته او خوندوره مشاعره بېګا ترسره کړه. اوس منتظر یو د ځینې ملګرو ته منتظر یو چې هغوی لا نه دي راغلي چې مونږ بیرته د خپلو منطقې په لور، البته د کابل په لور حرکت کوو. نو ډېره خوندوره مشاعره مو کړه. نو څنګه و خلک، د خلکو ګڼه ګوڼه، د خلکو راتګ، شاعران نور ولایتو هم راغلي وو که یوازې له همدې سیمې خلک وو؟ عثماني صاحب که زه فکر وکړم چې د توقع نه پورته خلک راغلي وو. ما دومره توقع نه لرله چې دومره لرې سیمې ته، البته سیمه خو ډېره سرسبزه او ډېره معطره ده، بلکل خو د توقع نه زیات خلک راغلي وو. رښتیا ده. دومره لیدونکي اډینس راغلي وو چې تقریبا چې دا کوم ځای چې موږ تاسو انتخاب کړی وو د چوکیو نه باوجود چې 700-800 چوکۍ په نظر کې موږ نیولې وي، د هغې باوجود وروسته خلک ډېر ولاړ بلکل او ډېره خوندوره مشاعره مو کړه. او یعنې د نورو ولایتو خلک راغلي وو. خلکو ته تاسو خو په دغه مشاعره کې برخه واخیسته، د مڼې ګل په نوم مشاعره کې طبعا بېلابېل خلک راغلو، شاعرانو، لیکوالو برخه پکې واخیسته. خلکو د خپلو هېوادوالو نه مو غوښتنه څه ده چې دغسې منطقو ته راشي، چکر ورته ووایي، دغه ښکلې ښېرازه سیمې، دغه شنې ښایسته درې، د دغې په اړه که مینهوالو ته معلومات ورکړئ. عثماني صاحب مننه. زه چې فکر کوم، زه چې دلته راتلم دا ځای راته ډېر خسته کن غوندې ښکارېده. وجه یې دا وه چې دا ډېر لرې وو. یو خو به خلکو د دې منطقې دا ویله چې دلته مثلا د امنیت برخه ضعیفه ده او فلانې دی او ډیګې دی. موږ چې خپل همکاران کوم راتلم زړه نازړه راغلي وو. خو کله چې موږ دلته راورسېدو، دا خلک هم ولیده او دا منطقه هم ولیده، نو ډېره زبردسته منطقه ده. د دې خلک هم ډېر مینه ناک خلک دي او موږ له ډېره مینه راکړه. کور د ټولو ودان او د دې منطقې د سرسبزۍ او د دې د ښکلاګانو نه هم ډېر خوند واخیسته. ښه، رښتیا هم خوند به هم ترې اخیستی. ښه جالبه خاطره دې په دې 3 ورځو کې څه و چې ډېر تاته جالب و، د مینهوالو سره شریک کړې نو خوشحاله به شو چې ډېر درته جالب وي او خوندوره وي؟ ولا داسې ځای کې دې ګیر کړم چې اوس څه فکر وکړم، ډېرې خاطرې ترې لرو. یوازینۍ خاطره مې دا ده چې دې ځای لیدنه، د دې ځای لیدنه چې کله زه دلته رالم او دا منظره مې ولیده، داسې عجیبه منظره ده، نو دا یوه خاص خاطره به زما په ذهن کې پاتې شي، ځکه چې داسې ځای ته زه کله نه یم راغلی. رښتیا ده. او باقي د ملګرو سره بنډارونه، دا ټولې زموږ خاطرې پاتې کېږي. د شاعرانو سره ناستې، دا زموږ خاطرې دي. همدغه یوه مرکه چې موږ او تاسو کوو، دا اوس زموږ دپاره یوه خاطره وي. بلکل، ډېره مننه. یعنې د بیا راتګ هیله دې ورته شته انشاءالله؟ که چېرته ژوند و بیا هم غواړئ چې همدغه سیمو ته راشئ؟ که ژوند و دغه شانې سیمو ته به زه په خوشوق ځم، ځکه چې مونږ تېره ورځ چې مونږ تلویزیون ملي ته د تقریبا 3 ورځې مخکې مونږ چې راتلو، نو مونږ دا فکر کوو چې دلته مونږ په جبر روان یو. خو چې دلته راغلو او دلته مونږ دا خلک ولیده او دا ځای م ولیده او دا منظره م ولیده، نو ډېر خوند هم ترېنه واخیسته، ډېر کیف یې وکړ. ډېره مننه. له مینهوالو مننه کومه، له تا مننه کومه،
او خو دغه یو باید ټولو مینوالو ته بیا ستا په شمول ډالۍ کومه چې وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم ټولومه نو تر بیا ښې چارې له تا مننه